السلام علیکم دوستانو د یو دانه امپلیفایر په سکرین باندې ښکاري د دې په باره کې معلومات درکوم چې دې ته کوم لاسپیکر کار کوي کوم ورته کار نه کوي ویډیو تر پایه وګورئ او دوستانو که زموږ چینل تر اوسه تاسو نه یې سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زه ستاسو لپاره روغ داسې ښایسته ویډیوګان راوړم دا یې منفي لاین ده او دا مثبت لاین ده 12 ولټه ډي سي ده او دا له سویچ سره کار کوي چې کله سویچ د سټارټي جی inde کې منفي لاین لګوو بېټرۍ منفي لاین ده کله چې سویچ مړ شي دی کټ کېږي او چې سویچ بل شي دی چالانېږي دا د چالان لاین ده ښه دا بېټرۍ لپاره شو دلته سپیکر لاین نه لګول کېږي سپیکر آوټپوټ دی او دلته انپوټ غږ ورکول کېږي دا اډیو ان ورکو له سویچ سره کار کوي خو دلته موږ چې کوو دواړه مثبت ته ورکوو دا بل چې کله له سویچ سره وي هغه مثبت لاین دی دلته به امپلیفایر سټارټ شوی دا سټارټ شو دغه مایه بل شو دلته اوس موږ یو سپیکر چې کوو اول دا چې کوو دا سپیکر یې خراب کړل وسوځل د دې چې دود پورته شو دا سپیکر دوره طاقت نه لري که چېرته اواز ورکړو دا هم سوځي خرابوي دا دا سپیکر یې خرابوي دا دونه زور نه لري ګورو دا بل یو ګورو قوي لا سپیکر ده دا هم زور نشي راوړی دا هم د دې زور نشي راوړی دا بل یو ګور اتیا واټه ده او 4 اومزه ده دې له سپیکر اواز هم ختم شو دا خراب شو دا غټ له سپیکر ګورو چې دا څنګه کېږي دا خو دغه یو
له 300 واټ تر 1000 واټه پورې کار کوي. پاینر کمپنۍ ده. دا ګورو چې دا څنګه کېږي. دا یو بیخي صحیح کار کوي. دا سم ده.